یهود هغه خلق دي چې د پیغمبرانو پسې دویمه درجه مخلوق د پیغمبرانو پسې دویم مقام والا خلق انبیاء نرستو الصحابه د صحابه کرامو د الله د اولیاء قاتلین وجن کی دي د ابو بکر رضی الله عنه د قتل ارادي دوی کړی وي خو الله محفوظ کله چې عمر فاروق رضی الله عنه خلیفہ الله رب العالمین د اسلام دایره کلاو کړه د اسلام رڼا خورېدا ایران موجوده ایران په هغه وخت کې فارس فتح عمر فاروق هغه حکمران په 22 لاک مربع میل باندې حکومت کوي دومره ځمکه د حکومت ته لاندې هغه حکمران او خلیفه چې د مجوسو او د ایرانیانو تختونه الله د په لاس را نسکور کړل هغه خلیفه چې د زرګونو کاله بل اور د عبادت د مجوسو آتش کده کې لګېدلی اور د عمر فاروق رضی الله عنه په دور خلافت کې مړ شه یهود مجوس نه غواړي چې اسلام رڼا د اسلام نور پیلاوش د مغیره بن شعبه رضی الله عنه غلام ابو لؤلؤ نوم فیروز المجوسی هغه ته په سازش باندې یهود پیسې ورکوي عمر فاروق رضی الله عنه امداد محرم میاشته امداد محرم اولی ورځې دي نن چې په حسین جړا کیږي نن چې د حسین مرثیې غږیږي نن چې د حسین په باره کې دروغجن ویرونه کیږي د حسین نه غوره عمر هغه هم د دې میاشتې شهید دی عمر څوک نه یادوي حسین که د کربلا شهید دی عمر د محراب د رسول الله د جماعت شهید دی د سحر په منځه ولاړ ابو لؤلؤ فیروز په خپل خنجر باندې زهر چړاو کړیو دی د سحر امامت کوي محراب د رسول الله جماعت د رسول الله هغه شخصیت چې رسول الله علیه السلام فرمای زمانه رستو که نبی وه عمر به نبی وه حسین نه یادوي رضی الله عنه حسن نه یادوي علی رضی الله عنه نه یادوي زمانه رستو که نبی وه نه راځي نبی خو که راتللی عمر به نبی وه عمر د رسول الله په جماعت کې ولاړ ابو لؤلؤ فیروز المجوسی هغه فارسی ایرانی هغه پې گزار کوي یو خنجر دویم دریم گزار عمر فاروق رضی الله عنه مبارکه مقدسه وینه د رسول الله په پاک محراب کې پریوته د سهار مونځ نیمګړی پاتې شو د جماعت امام شهید شه د رسول الله وارث شهید شه د رسول الله دویم خلیفه او دویم یار شهید شه دا یهودو شهید کی یهود د رحم قاتلان دي د هغې نه وروستو عثمان خلیفش لس کاله دور خلافت عمر فاروق د هغه په شهادت ختم شي د رحم ژوندو
په غرونو کې لیوانو شرمخانو په ګډو چیلیو حمله نه کوله. بانډچي اعرابي ولاړ دی شپونکی چې ګوري په دې دوران کې لیوه راغی شرمخ راغی په ګډو چیلۍ حمله وکړه. وی ویلې اوسه پورې زناورو لیوانو ګډو چیلیو ته څه نه ویلې ولې د عمر عدل په غرونو کې و. نن زناور او لیوان په ګډو چیلیو حمله کوي. کیدای شي عمر وفاتي چې معلومات یې وکړه په همدقه ورځ عمر فاروق شهید شه. یهود د عدل قاتلان، یهود عدل وجني. عثمان رضی الله عنه راغه د اسلام په جامه کې عبدالله ابن سبا الیهودی په خټه په اصل یهودی چهره او لباده د اسلام واسوله. عثمان شهید کړي. ولی د امن ژوند دی، خوشحالی دی، عدل دی، د اسلام نور خوریږي. عثمان رضی الله عنه دوی شورزی دی ظالمانو په کور کې محاصره ک اوبه پې بندې وې خوراک پې بند و. مسجد نبوي ته نه را پرېښوده امامت او جمع ته. قرآن ته ناست د قرآن تلاوت کوي. بیبي ورسره ده. ظالمان د دې یهودو ملګري رالل د قرآن دا آیات لولي فسيكفيكهم الله، الله بستا انتقام علي. عثمان آغا شخصیت چې د رسول الله دوزل زم، آغا شخصیت چې رسول الله علیه السلام فرمای زبد عثمان نمال حیا راځي. ولی الله ملائک د عثمان نه شرمیږي. آغا عثمان دوی پی گزار وکړه. عثمان شهید قرآن شه. د عثمان مبارکه مقدسه وینه د الله په پاک کلام پرېوته. دا یهودو ډلې پیدا کړه، ملګري پیدا کړل. د معاویه رضی الله عنه او د علی رضی الله عنه په منځ کې بشر اختلافات راله. هوا ورکول، د جنگ اور بلول د دغه یهودي سازش نتیجه وه. جنگ جمل راغی، جنگ صفین راغی. صحابه کرام دواړه طرف ته شهیدان کېدل، د یهودو ارمانونه پوره کېدل. خو یهودو علی رضی الله عنه نه معاف کو. بانه ورته دا جوړه کړه ته د عثمان قاتلان ولې نه وژنې؟ هغه ورته ویل ما ته د عثمان قاتلان وښایه چې زه قتل کړم. وایي نه ته د عثمان بدل لالې. علی رضی الله عنه هم شهید کړ. سلسله روانه ده. د ده نه وروستو د علی رضی الله عنه زوی مشر حسن خلیفه ش. د مسلمانانو معاویه رضی الله عنه هغه ته هم مسلمانانو رایه ورکړه، مشوره ورسره. شپږ میاشتې حسن ابن علی رضی الله عنه خلیفه دی، دور خلافت دی. شپږ میاشتې پس معاویه رضی الله عنه په لاس کېښوده او وی ویلې چې دا زمونږ مشر، دا زمونږ خلیفه، د نن نه بعد زمونږ په منځ کې جنګونه او اختلافات ختم.
رسول الله علیه السلام فرمایلیو ان ابني هذا زما دا زوی حسن د سردار دی د دوو د مسلمانانو د ډلو په منځ کې به الله ته د په وجه صلح راولي هغه پیشنګویي رښتیا شو د حسن رضی الله عنه دا قدم چې معاویه رضی الله عنه سره صلح کوي خپل حکومت قرباني خپل خلافت قرباني د دې لپاره چې اختلافات ختم شي حسن رضی الله عنه دې ظالمانو په پټو زهر باندې شهید کی دا غین رستو معاویه رضی الله عنه خلیفہ ده 60 هجری شپیتم کال د هجرت رسول الله علیه السلام ده معاویه رضی الله عنه پزان باندې پوښ چې بیماری مفات کېږم ویل کله خبرم داسې پریدم او زه د دنیا نه لاړ شم مسلمانان بخپل منځ کې بیا په دې حکومت جنګیږي یو به وایي زه او بل به وایي زه د وینې د تویېدلو د بندولو دپاره د اختلاف د ختمولو دپاره هغه خپل زوی یزید رحمه الله هغه خپل ولیعهد او خلیفه اعلان کړ دا ډیره د عقل مندۍ فیصله وه د معاویه رضی الله عنه کله چې یزید رحمه الله یزید دروغجن تاریخ نابلد تاریخ زمنګ د مسلمانانو تاریخ نه هغه تاریخ دنیا ته ظالم ښکارک یزید چې شپېته صحابه کرام په یو ځل د حکومت او د خلافت او د مشرۍ دپاره بیعت کوي هغه خلکو کې زناکار او شراب خور ښکاره شي نن د سنیانو د اهل سنت والجماعت په منبرونو او محرابونو هم مولیان مرثیې وی خلک جړی د حسین د دروغ و مظلومیت بیانوي او یزید نعوذ بالله قاتل کافر او ظالم ښکاره کوي کله چې یزید خلیفش حسین رضی الله عنه مدینه کې دی په دغه وخت کې د ده سره بیعت کیږي د اسلامي نظام د خلافت اسلامي طریقه به دا وه چې د امیر المؤمنین د پاره به بیعت اخیستلی کېده مدینه کې حسین موجود دی رضی الله عنه د مدینې والی گورنر هغه ورپسې راغی چې د امیر المؤمنین یزید رحمه الله سره بیعت په دغه وخت کې حسین رضی الله عنه ورته فرمای چې او د یزید سره بیعت کوم خو دلته په کور او کوټه کې نه زما د یزید سره بیعت به کل عامي په جماعت کې به چې څوک دا ونه وایي چې حسین د یزید سره بیعت نه دی کړی یو غټه جلسه به پروګرام به زه به سر عام د یزید سره بیعت کومه
اسلامی تاریخ داسې دی ولید ابن عقبه ورته وایي چې دا خو د ټولو نه ښه رایه ده د خلکو د زړونو نه به شکونه او شبهات لرې شي چې حسین بیعت نه دی کړی هغه ویل بیعت کوم خو کوټه کې نه کوم پروګرام جوړ کړئ خلک را جمع کړئ چې د اسلام دشمنانو ته پته ولګي چې د معاویه بچی او د علي رضی الله عنه بچی دواړه سره یو دي د علي زوی به د معاویه د زوی یزید سره بیعت کوي بیعت ورسره چا کړی دی د عمر فاروق زوی عبدالله ابن عمر اول بیعت وکړي که دا ظالم وی دا قاتل وی دا شرابخور وی ابن عمر ابن عباس صحابه به بیعت نه کولې ولې هغوی نه پیژنده چې نن دروغجن تاریخ پیژني چې دا قاتلو دا ظالمو هغه چې چا په خپلو سترګو لیده هغوی ولې نه پیژنده چې 1400 کاله وروستو په ریډوانو او په ټیویانو کې مرثیې شروع دي او موږ ورته جاړو او زمونږ کنزله یزید جوړ شي موږ چې چاته غوسه شو د یزید بچیه موږ نن هر ظالم د یزید سره مشابه کوو کلا وحاشا ظلم او د ظلم د پاسه ظلم یزید د پلار نومي معاویه صحابي کم صحابي معاویه رضی الله عنه کاتب الوحی د رسول الله باندې چې جبریل امین وحی راوړي معاویه لیکونکی او کاتب دی معاویه د پلار نوم ابو سفیان رضی الله عنه کم ابو سفیان رسول الله علیه السلام چې مکې ته راغی فرمای من دخل دار ابي سفيان فهو آمن دا ابو سفیان کور کې که کافر او مشرک کېناسته دا ابو سفیان دومره عزت دی چې مشرک او کافر د ده کور ته ننوته د ده د وجې نه کافر او مشرک ته هم زموږ د طرفه امن دی یزید د هغه ابو سفیان وسی دی دا د صحابه هم عصر دی زما عزتمندو د مدینی گورنر پروګرام برابر نک د حسین د یزید سره بیعت پاتش په دې ورځو کې حسین رضی الله عنه روان شو عمره لز عمره ته چې ورسېده کوفه کې یهودی نسل خبر شو چې ځان ته مسلمانان ویلي او ځان ته به شیعان علي ویلي د علي ډله یو پوه شو مقرله چې حسین خو د یزید سره بیعت نه دی کړی بیعت پاتش د دې موقع نه فایده علي دی په مکه کې د عمره کوي خطونه را سټارټ کړل یو دوه زر لس زره 12,000 خطونه د کوفې نه شیعګانو راولېږل چې ته راشه موږ به تا سره بیعت وکړو موږ تا سره ولاړ یو موږ یزید نه منو ته راشه ته به زموږ امیر المؤمنین حسین رضی الله عنه پس خطونه دي 2 بورې خطونه رااله په بوریو کې اچولي 12,000 خطونه رااله چا راولېږل د کوفې خلکو عراقیانو راولېږل چا راولېږل د کربلا خلکو راولېږل صحابه نه دي رالېږلي یزید خط نه دی رالېږلی
عبید الله ابن زیاد نه دی رالیږلی، شمر نه دی رالیږلی. غواړي څوک؟ هماغه قاتلان دي. حسین رضی الله عنه مرګرو سره مشوره کوي. په صحابه کرامو کې یو صحابي ورته دا نه وایي چې ته لاړ شه، ورته وایي نه، موږ ته کوفې والا خلک معلوم دي، اهل غدر، په مخ د ځمکه دوکمار فراډیان خلک همدقه کوفیان دي. رسول الله علیه السلام فرمایلی و یمن ته دعا وکړه، شام ته دعا وکړه. چا ورته ویلې کوفې ته دعا وکړه، دې ته به نجد ویلې، بغداد. وایي نه، دلته د شیطان ښکرې پیدا کیږي، دلته ظلمونه پیدا کیږي. حسین رضی الله عنه خپل رور عقیل ابن مسلم ابن عقیل هغه ته ویل ته لاړ شه، حالات معلوم که چې د کوفې خلک 12,000 خو خطونه دي، نور به څومره عوامي ما غواړي که یزید غواړي. هغه چې لاړه، هغوی ورته ویل راځه د یزید په ماڼۍ حمله کوو. حملې ته تیار که. په میدان کې ورسره صرف 80 کسان پاتې شول، زرګونه ته وتښتېدل. مسلم ابن عقیل د ده ورور په هغه میدان کې شهید شو. غواړي چې راشه، موږ د سره ولاړ یو، ټول دې تښتي. دې خبر شه چې ورور مې شهید شو. وایي زما ورور شهید شو، معلومات کوم ولې شهید شو. ما خو جنگ له نه و لېږلی، ما خو حالاتو معلومولو له لېږلی. ابن عباس ورته وایي مزه سوال درته کوم، مزه. ابن عباس فرمایي که مې وس کېدلی او زه پې بدې نه ښکاره کېدلی، ما د حسین په ویښتو کې لاس اچو او نیوه مې چې مزه. موږ پیژنو کوفې والا خلک، په 12,000 خطونو مه دوکه کېږه. وی حسین د یزید خلاف جهاد ته روان شه. کلا وحاشا، حسین د یزید خلاف چې جهاد لزي، نو حسین سره بل صحابي ولې نه ملګری کېږي؟ دا جهاد یوازې په ده فرض و. دی که جهاد له تللی، نو ښځې او بچي او لوڼه ولې بوځي؟ که دی جهاد له تللی، صحابه ولې منې کوو؟ نه حسین ته ویل ځم شام ته، په شام کې یزید دی، یزید سره بیعت کوم چې دا جنگ دا اور بل نشي. دغې نیت ولی یزید خط راولېږه ابن عباس ته چې حسین را روان دی، څه له راځي؟ هغه ورته جواب ولیکه چې د حسین رضی الله عنه اراده دا ده صلح کوي، امن راولي، د خیر په اراده در روان دی، ستا خلاف نه دی، جنگ له نه درځي، باغي نه دی، ستا خلاف نه دی، صلح له درځي. موږ یې بیا هم منې کوو، خو زموږ نه مني. سفر شروع شو، د الله فیصلې وي. په لاره کې روانو، قادسي علاقې ته ورسېد. هلته ورته عمر ابن سعد ابن ابي وقاص، د سعد ابن ابي وقاص زوی د یزید د طرفه کمانډرو راغی چې سوال درته کوم، مزه. حسین رضی الله عنه 3 مطالبات وړاندې کوي. یو مطالبه مې دا ده چې ما واپس کوي، لاره راکړئ چې مکې ته لاړ شم. که دی جهاد له تللی د هغه خلاف، د جهاد نه تېښته خو ګناه کبیره ده، دی ګناه ولې کوي؟
او نه دومره بزدلی دی چې د جهاد نه وتښتي. دویمه مطالبه مې دا ده، هغه وخت کې ترک کافرو، د ترک خلاف جهاد دی، ما پرېږدی چې لاړ شم او وجنګېږم او شهادت د ترکانو خلاف د کفارو خلاف ما ته نصیب شي. دریم درخواست دا دی، نه مې واپس مکې ته پرېږدی، نه مې جهاد ته پرېږدی د کفارو خلاف، ما پرېږدی چې شام ته لاړ شم او د یزید رحمه الله سره بیعت وکم. زه نه یم، دا د دوی تاریخ وی، دا د شیعګانو تاریخ. ملا باقر مجلسی نور د دوی تاریخ وګوره، هغوی وی حسین دا درې مطالبې وړاندې کړئ، یا مې مکې ته پرېږدی، یا مې جهاد ته د کفارو خلاف پرېږدی، او یا زم د یزید سره بیعت کوم. دی چې چا راغوښتلی و او چا خطونه لیکلي وو، هغه کسانو ویل که دی یزید له لاړه دا خو ورونه دي، زمونږ رازونه به ښکاره شي، زمونږ خطونه به د ځان سره یوسي، دی به هم د یزید سره بیعت وکړي. نو بیا به یزید موږ سره کومه معامله کوي؟ موږ خو دی د بغاوت دپاره راغوښتلی دی، موږ خو ده له دعوت ورکړی دی، که دی لاړه زمونږ به څه حالي؟ هغوی ورته وایي نه، نه به ځي، راځه کوفې ته راشه. حصار یې که. په دې وخت کې عبیدالله ابن زیاد دی، شمر ابن ذوالجشون ورته وایي. الله اکبر. سنیان موږ چې د شمر نوم واورو نو ذهن ته مو راشي چې د یزید قاتل کلا وحاشا، د یزید د حسین قاتلان چې څوک یادیږي چې یزید دی، عبیدالله ابن زیاد دی، شمر دی، داسې لاسونه د وینو د حسین نه پاک دي لکه څرنګه چې د شرمه خوله د یوسف علیه السلام د وینې نه پاکه وه. په دې وخت کې چې دی چا راغوښتلی و، هغوی ته پته ولګېده د ده تلل یزید ته، یزید په شام کې دی. دی چې لاړه او ورسېده زمونږ به څه حالي؟ اوس په دې خبره باندې عبیدالله ابن زیاد خط لیکي یزید ته چې حسین ډېره خرایه پیشکۍ تاله درځي، دې ظالمانو دا درې واړه حسین رضی الله عنه، عبیدالله ابن زیاد، شمر ذوالجشون، دوی ناست دي مذاکرات او خبرې کوي. په خیمه حمله وکړه چې دا خطونه موسیزو حسین دلته قتل شي، ولې چې لاړه او هغه سره میلاو شو او بیعت یې وکړه. زمونږ خیانت، زمونږ بغاوت ښکاره کېږي، موږ به تباه شو. په دې حمله کې حسین رضی الله عنه دغلته د دوی د لاسه شهید شي. مونږ خو مرثیې اورو، مونږ خو په دې ورځو کې ټیویانو او ریډوانو کې چې لګیا یو ورته جاړو. واسفا د سنیانو د اهل سنت والجماعه مولیان هم د کربلا واقعه د دروغو سره بیانوي چې حسین د هغه سر قتل شو، سر یې جدا شو او حسین باندې تنده او خلک جړی. زما عزتمندو دا تاریخ دروغجن دی. په دغه طریقه باندې دې ظالمانو قتل کړي. د الله په ذات قسم زه درته دا وایم، د شیعګانو کتابونو کې لیکلي دي د حسین لور هغه چې راله وی قتل د کربلا ښځې جاړي،
وای دا ښځې ولې جاړي موږ یې مړم کړو او را باندې جاړي هم موږ دوی قتل کړو بهار الانوار معتبر کتاب د دوی ملا باقر مجلسی محمد نجفی دا ټول دا وای د هغوی کتابونه وای چې د حسین په قتل کې دغه وخت کې د شامي لښکرو نه د شام نه هیڅوک هم نه ټول د کوفي او ټول د عراق خلکو ولې د شام لښکر خو د یزید لښکر دی سانحه وه ډېره درنه دا نورې قصې دي دروغ دي سکینه داسې علي اصغر داسې ماشومان داسې شو نه جنګ و جګړه وه خامخا پکې قتلونه کېږي او بیا داسې جګړه چې دشمن دا غواړي چې د دوی نښه پاتې نه شي ولې د دوی که څوک ژوندی زموږ راز ښکاره کوي ټول وجل مسلمانانو نه وجل عبید الله ابن زیاد کله چې یزید خبر شوی جړلی عبید الله ابن زیاد لاس د حسین سر ته ونیو وی ویل زما د په الله قسم داسې ښکلی مخ ما نه دی لیدلی ما اوریدلی دی چې دا مخ د محمد رسول الله د مخ په شان دی که دی قاتلو صفت یې ولې کوي جاړي ولې امت مسلمه باندې درون غم راغی ولې د رسول الله د جګر ټوټه د رسول الله نوسه شهید میدان کربلا کې د شهادت جام نوش که خو رسول الله پیشنګویي ورکړې وه چې زما د نوسي ته به الله شهادت ورکوي دا شهادت چې واقع شي دا د محرم لسمه ورځ و عاشوره د عاشورې قدر او احترام د حسین رضی الله عنه د شهادت د وجه نه نه دی مکه کې محمد رسول الله علیه السلام لا نبی شوی نو مشرکانو به د عاشورې روژه نیوله ولې په دې ورځ الله لوی لوی کارونه کړي دي مدینې ته رسول الله علیه السلام راغی یهود روژه نیوله د عاشورې ولې روژه نیسئ وایي په دې ورځ الله زموږ نبي موسی علیه السلام ته نجات ورکه او زموږ دشمن فرعون تباه شه موسی د عاشورې ورځ شکرانه روژه کړله موږ یې امتیان یو موږ هم دا روژه نیسو رسول الله وفرمایل علیه السلام موږ د موسی علیه السلام ښه ملګري یو موږ به هم د موسی علیه السلام د شکرانې دپاره د عاشورې روژه نیسو حسین لا پیدام نه دی د عاشورې روژه راغله رضی الله عنهم دې ورځې ته څه عزت نه دی ورکړی د حسین او د هغه کورنۍ رضی الله عنهم د عاشورې دا مقام د دوی د وینو د وجې نه نه یوم خلق الله السماوات والارض کله چې الله اسمان او ځمکه پیدا کړل الله عاشورې ته مقام ورک نوح علیه السلام کشتۍ چې کوزېده او قوم یې تباه شوی ورځ د عاشورې وه آدم علیه السلام چې کله ونه وخوړله او توبه یې قبلېدله هغه ورځ د عاشورې وه حسین رضی الله عنه لا پیدا هم نه رسول الله علیه السلام فرمای چا چې د عاشورې روژه ونیوله یو کال ګناهونه معاف کوي خو یهودو نیوله وی ویل موږ د یهودو سره یو شان نه چلیږو که زه الله ژوندی پاتې کړم را روان کال ته
لسم سره به نهمه ورځ د عاشورې نه یو ورځ مخکې نهمه د محرم به هم روژه نیسم خو کال ته رسول الله علیه السلام وفات و ژوندی پاتې نشي. دا دومره بهترینه روژه ده. ربیع بنت المعوذ یو زنانه د صحابیه رضی الله عنها هغه فرمایي رسول الله علیه السلام امر وکړ که د عاشورې روژه د سحر نه چا پیشنمې کړی روژه دې تر ماښامه ونیسي او که چا خوراک کړی او غرمه او مازدیګري او د عاشورې نه خبر شي باقي ورځ دې خوله بنده وساتي روژه دې کې الله به د روژې اجر ورکړي. موږ به په وړو ماشومانو هم روژه نیوله وږي به شو جړل به وایي د مالوچو او کپړو نه به مو له لوبې او ګوډیانې جوړې کړې قلار به م کړل خو روژه به یې راسره ونیوله. په دې ورځو کې مسلمانان ودونه نه کوي او غالبا د دوو اخترونو په منځ کې هم نه کوي او محرم میاشت که ګرمي نه وي نو دوی مکمل د ودونو چوټي ده. زما عزتمند رسول الله علیه السلام فرمای د درې ورځو نه اخوا په یو مړي باندې غم کول ویر کول حرام دي. حسین رضی الله عنه زمونږ د بدن ټوټه وه د رسول الله د جګر ټوټه وه د هغه په شهادت هر مسلمان دردمند دی خو اسلام دا اجازت نه راکوي چې د هغه په خفګان او غم کې موږ ودونه پرېږدو. د هغه نه د هغه پلار علي غوره رضی الله عنه موږ د هغه په شهادت ویر او ماتم نه کوو. د هغه نه د هغه نیکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر غورم. پرون د یو واده جواب وش د اتوار په ورځ باندې ما وویل که الله ژوند راکه دا د اتوار په ورځ دا واده د یو عالم د بچي واده دی دې ته به انشاءالله مې خامخا ورځو. ولې دومره جرأت دومره ایمانداري د رسول الله د سنتو سره دومره مینه چې خلکو ته ښایي چې دې ورځو کې دا مرثیې ځانونه وهل تورې کپړې اچول ماتم کول دا زمونږ کار نه دی. که خادیانې وي خادیانې به کوو که غم راته نور غمونه به پالو د یو کس د وجې نه موږ ودونه نه بندو. د ګناه ده د حرامه ده. په دې ورځو کې موږ ته بعضې خلک د دروغو حدیثونه بیانوي په منبر لګیایي په دې ورځو کې په اهل و عیال خرچه ډېره وکړي ولې ټول کال به خوشحالۍ فلان بی فلان بی دا دروغ دي. په دې ورځو باندې خلک مقبرو ته ځي بالخصوص زنانه. وګورئ مقبرې د زنانو نه نه د زنانو د فحشا د بېحیایو نه ډکې دي. کمې زنانه چې مقبرې ته د عاشورې په ورځ راغلي ته وګوره لکه شادي حال او واده له چې راغلي دي. زه نه وایم محمد رسول الله علیه السلام فرمای لعن الله زائرات القبور. په هغه زنانو لعنت چې کومې زنانه مقبرو ته ځي او بیا په دې ورځو کې ځي قبرونو باندې اوبه اچوي. ولې حسین او د هغه کورنۍ تږي مړه شوي اول د تندې نه نو شهیدان شوي خو زه د تندې نه شهیدان شو. ستا دا اوبه چې تی په دې قبر اچې دا په دې کې 2 فوټه لاندې نه ځي نو کربلا ته او عراق او بغداد ته حسین ته چرته رسي. پردی تاریخ هم راغستی دی او مخې ته مې ایښی دی. پردی کیسې راته خلکو وکړې او موږ پې جاړو موږ پې مرثیې وکړې. موږ ته ښه خلک دروغجن ښکاره کړه
موږ ته اعلی خلک دروغجن ښکاره کړل. په دې ورځو کې په مقبرو باندې اګربتۍ لګول، دالونه وریجې او ډکرې شیندل، دا د اسراف د مال سره ظلم دی. د دې ورځو نه علاوه هم ګناه ده. یو خبره یزید رحمه الله د ترحم قائل دی. د الله د پاره مسلمانانو بس ته یزید معاف کوي. دشمنانو زمون غوږونو ته غلط راښکاره که موږ هم معاف نه که. په کنځلو کې مه یادوه د یزید څه نه کېږي، ځان به ګناهګار کړي. یو حدیث د بخاري او د مسلم چې د بخاري شریف حدیثونه اجمعت الامه، امت په دې ټول اتفاق دی چې قرآن پسې دویمه درجه کتاب زمونږ د مسلمانانو بخاري شریف دی. ضعیف او کمزور حدیث پکې نشته. په دې کې رسول الله علیه السلام فرمایي زما د امت اولنۍ ډله چې هغه به روم فتح کوي، هغه به د قسطنطنیې جهاد کوي، سمندر به پار کی او به وړي د انګریزانو خلاف به جهاد وکړي. کلهم مغفورا لهم. په دې مجاهدینو کې چې څوک وي ټول به الله بخلي. ابو ایوب انصاري پکې شته، نور صحابه شته. د دغه جنگ کمانډر د دې کمان د یزید رحمه الله سره دی. د دې امیر یزید دی. د رسول الله په بشارت او گواهی بخلی شوی. پلار صحابي، نکي صحابي، دا دروغجن تاریخ دی چې دا د شرابي او فلانو زمونږ په خوله نه راځي. د صحابه او د بچو په باره کې او چې مسلمانانو نیکانو خلکو په باره کې داسې افواهات موږ مشهور کړل. ته خو روپۍ په لاس کې پیژنې، ته خو ټماټر په گاډي کې د وړاندې نه پیژنې چې دا څنګه دي. دا تاریخ ته نه ګورې، دا د دروغو تاریخ پسې روان چې خلکو کمې مرثیې وکړې او مغې پسې روان. دا د کربلا حقیقت. حسین رضی الله عنه هغه ته الله شهادت لیکلی و، اوچت مقام ور نصیب شو. رسول الله علیه السلام به فرمایل حسن او حسین سیدا شباب اهل الجنه، د جنت د ځوانانو سرداران دي. د دوی سره مینه ما سره مینه ده، د دوی سره بغض دشمنی ما سره ده. الله رب العالمین شهادت ورکړي. یزید په شام کې و، حسین رضی الله عنه په کوفه کې، په کربلا کې شهید شو. د یزید څه ګناه وه؟ ولې کنځل کې؟ د هغه جړا تاریخ وګوره، د هغه خفګان، د هغوی محبت په خپل منځ کې. مسلمانان دومره ناخبره شو. په دې ورځو کې نظر حسین د هر کور نه راوځي. د مسلمانانو د کورونو نه کیرونه، حلواګانې او وریجې پخېږي او تقسیمیږي. مسلمانانو سبیلونه لګولي، پی او شربت تقسیموي. دا د چا په تاریخ روانې؟ دا د چا په نقش و قدم روانې؟ دا حرام دی، دا نظر حسین دی. اسلام دا ماتمونه منع کړي دي. اسلام د 3 ورځو نه اخوا په مړي غم نه وای. زما عزتمندو، مقصد د خبرو دا دی، واقعه وه الله په دې ورځ مقرر کړې وراله، خو دې ورځې ته عزت او مقام الله د مخکې نه ورکړی دی.
دا یو تصادفي واقعه وه بل په دې کې دا پاک خلق بدنامیږي عبید الله ابن زیاد یا یزید رحمه الله یا شمر څوک دی شمر د حسین خپلوان او رشتہ دار دی شمر د علی رضی الله عنه په جنگ صفین کې کمانډر او مرګره دی دا څنګه قاتل شي نامعلومه کسانو شهید کی معلوم کسانو چا چې ورپسې خطونه را لېږلي چا چې غوښتلی ولې ورسره ونه درېدل ولې میدان کې یوازې پرېښوده نن اماغه ظلم را یادوي نن اماغه بد را یادوي او خلکو ته د مګرمچ په شان د دروغو جړاګانې اوښکې تویوي ځانونه ټکوي او وهي ظالم همیشه دپاره ظلم هم کوي بیا قسم او طلاق او جړه هم کوي الله رب العالمین دې موږ او تاسو د عمل توفیق راکړي